السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ستاسو ورور مخلص یم. بله ویډیو مې راوړې ده، خو دا ویډیو به ملګرو تر ټولو انټرسټینګ وي او ډېره به په زړه پورې وي. ملګرو تاسو به دا نور اپلیکیشنان ډېر انسټال کړي وي، خو څوک وایي دا وګورئ نو دا داسې اپلیکیشن دی، دا وګورئ نو دا داسې اپلیکیشن دی. نو زه به نن تاسو ته داسې اپلیکیشن درښیم چې ستاسو به هم د دنیا هم د آخرت ګټه پکښې وي. نو ملګرو اپلیکیشن د څه شي په باره کې دی ملګرو؟ اپلیکیشن دی د قران پاک ټوټل ترجمه، تفسیر، اډیو، یعنی تاسو یې اورېدلی هم سي ترجمه او تاسو یې هم ویلی هم سي، او بل دا چې په انګلیش، په پښتو، په فارسي دا ټوله ترجمه په یوه اپلیکیشن کې ځای پر ځای سوې ده. نو ملګرو تاسو هم د ثواب په نیت دا اپلیکیشن در سره انسټال کړئ او هم ویې ګورئ. نو ملګرو تاسو ته به تر دا نور اپلیکیشنانو ډېر ښه خوند درکړي. د دې اپلیکیشن دپاره به تاسو خپل پلی سټور ته ولاړ سئ. کله چې پلی سټور ته ولاړاست نو به تاسو په خپل پلی سټور کې سرچ کړئ آی قران، دلته یې راپورته کړئ ملګرو. نو تاسو به هم ښکته راسئ قران ان پښتو، نو تاسو به هم قران ان پښتو ووهئ. نو همدغسې ملګرو د 9.1 MB دی، 4.8 د دې ریټینګ ده. نو ملګرو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، تاسو یې هم ضرور در سره انسټال کړئ. زه به هم انسټال کړم او ملګرو دلته به وخت نه په نیسو، دا ویډیو سکیپ کوم. نو چې کله اپلیکیشن ورسېدی بیا به زه تاسو ته وښیم. خو خیر انټرنیټ تیز دی، اوس دستي خپله لږ رسېږي چې څو انسټالیږي زه به ویډیو سکیپ کړم. نو دا د ملګرو اپلیکیشن هم راورسېدی، خو اوس یې اوپن کومه. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، ما په اپلیکیشنونو کې داسې اپلیکیشن نه و لیدلی. نو دا چې کومې نسخې دي د سافټویر په اړه چې کوم خبرې کړي تاسو ته مننه یې هم در څخه کړې ده. نو ملګرو تاسو به اول راسئ دغه الف لام به ووهئ. نو ملګرو تاسو ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم، د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. نو دا یې ملګرو ټوله ترجمه شوه. دلته به تاسو ملګرو راسئ، ټولې 10 سپارې تاسو کولی سئ ټولې 10 سپارې چې وګورئ، او همدغسې 114 سورته تاسو کولی سئ چې وګورئ. ملګرو دا دی 114 114. نو ملګرو دا خو یوه ترجمه، خو د اډیو دپاره به تاسو راسئ. دلته ملګرو ګوره دغه سو ترجمه سوه، خو سمپل چې تاسو دغه ترجمه ووهئ، الف لام دې ووهئ. ته غواړئ چې واورئ نو دلته تاسو ته وایي سورت فاتحه راکښته کول غواړئ، یعنې ډاونلوډ کېدل یې غواړئ، تاسو وایئ چې هو. نو که ستاسو نیټ وي نو تاسو بلکل راډاونلوډولی سئ. ګوره وایي انټرنیټي ستونزه د اوس لپاره فایل راکښته کولی نه سئ. نو ځکه چې زما سکرین ریکارډر آن دی، نو چې کله زما سکرین ریکارډر نه وي نو دا بلکل راډاونلوډېدلی سي. نو زه به سکیپ کم. نو خیر ملګرو تاسو کولی سئ چې دا په ډېرې اسانۍ سره واورئ. نو زه ګورم د الف لام درته را ډاونلوډومه، ډېره ښایسته ترجمه یې کړې ده. ویډیو به سکیپ کم چې څو رسېږي، خو نه ملګرو انټرنیټ ډېر زورور دی، دا د الف لام اوس را رسېږي. نو 9:50 ته ورسېدی، زه بیا اوس هم درته پلی کړم. نو ملګرو تاسو اوس وینئ دا یې ما تفسیر راواړوئ ملګرو. نو دا هم تاسو پر دغه جسټ ون دلته به PDF ور خامخا ورته لرئ، او که مو چیرې نسو درلودلی نو ما ته په واټسپ کې میسج کولی سئ چې په ډسکرپشن کې زما واټسپ نمبر موجود دی. نو ملګرو تاسو ګورئ د وإیاک نستعین تفسیر، دا تفسیر دی. نو څونه خلاصه یې پر ورکړې ده ملګرو، تاسو ګورئ پر دا یوه 2 تورو باندې. نو داسې هم تاسو د ټوله قران کریم دغسې ترجمه او تفسیر په خوندوره توګه کتلی سئ. نو ملګرو دا ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. دعا یې به راته کوئ بیا ماته
چې دا څنګه ښایسته اپلیکیشن موږ ته راښوولی دی. نو ملګرو دغه هم دعاوې دي، تاسو یې کتای سئ. ثنا او ستاینه، صبر او زغم، کورنۍ غوښتنه، نو دا هم ټوله په پښتو ترجمه او هم په عربي تاسو کتلی سئ. نو ملګرو که مو دغه اپلیکیشن خوښ سو نو دغه اپلیکیشن د خاطر زما یوټیوب چینل هم چې یاران ټکنالوژي په نامه دی ضرور یې سبسکرایب کړئ او تر نورو هم دغه ویډیو ور ورسوئ د ثواب په نیت چې هم زما ګټه پکښې وي او هم ستاسو. نو ملګرو ستاسو ورور مخلص جان ته اجازه ورکړئ تر بلې ویډیو پورې چې داسې خوندوره ویډیو راوړم. د الله په امان.